अस्सलाम वालेकुम। زه موجود یم په اټلانټیک سټي نیوجرسي کې او نن د اټلانټیک سټي نیوجرسي کې ایر شو ده او ډېر زیات خلک راغلي دي ورته. دا ایر شو د سمندر د پاسه کېږي. دې لپاره یې ډېر غټ بندوبست کړی دی. تاسو زه زوم کوم او ته ګوره. دې لپاره ډېر زیات سمندر په غاړه غاړه یې ورته ګیر چاپېره 300 لانچونه کشته هر څه ودرولي دي ورته چې الله مکا که څه حادثه وشي د هغې دپاره. او دا ایر شو هر کال کېږي دلته کې په اټلانټیک سټي کې او دا به نن هم شروع ده خو ورکې اوس بریک واغستو. لږ ټایم بعد لږ ساعت پس به بیا شروع کېږي دا. چاته چې هم زما आवाज ورځي پلیز ځان سره دا پیج خامخا فالو کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. د امریکې او د نورو دنیا چې څومره ښایسته ملکونه دي، ښایسته ښارونه دي، ښایسته ځایونه دي، د هغې ویډیوګانې به انشاءالله زه تاسو ته په دې پیج باندې خامخا شیر کوم. نو دوستانو ځان سره خامخا پیج لایک کړئ او ویډیوز خامخا شیرز کوئ. الله اوبه راغې زه زما شوز خو مکمل د اوبو نه ډک په دې ته ګوره. زما شوز لار د اوبو نه ډک په ځکه چې زه خو د لامبو په خیال نیم راغلی. پرون خو ټوله ورځ پکې ما تېره کړې وه. ګوره دومره مخلوق راغلی دی دلته کې چې کوم ځای کې چیر لګوي هغه ځای کې خو مکمل ځای نشته د چیر لګولو. دې چاپېره ورته دلته کې دا کسینوګانې دي، هوټلې دي او خلک لګیا دي لوبې کوي. لوی او واړه ټول لګیا وي په دې شګو کې. ډېر زیات ښکلی پرسکون ماحول دی.